بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام انسانانو ته څه دنیوي ګټې د ځان سره لري؟ د دنیا داسې کومې ګټې دي چې په اسلام کې شته او په نورو دینونو کې نه لیدل کېږي؟ غلا، شراب او غیبت چې حرام شوی، تر شا یې څه حکمتونه دي؟ السلام علیکم، زه عبدالفتاح اکبر یم او د دې یوټیوب چینل نه تاسو سره د اسلامي معلوماتو شریکول خپله وظیفه ګڼم. راځو خپلې موضوع ته. که چېرته دا ویډیو را سره تر پایه وګورئ نو مطمئن اوسئ چې د اسلام د دنیوي ګټو په اړه ستاسو کنسپټ تر عمره کلیر وي. دا را سره منئ چې انسان د ټول نه زیات خپل ژوند ته ارزښت ورکوي او په خپل ژوند حریص وي، او په دې هم توافق کوئ چې انسان چې هر څه کوي د خپل د عزت لپاره یې کوي. صحت دا انسان د په لومړیتوبونو کې قرار لري او په دې مهم سرخلاص دی چې انسان د مال لپاره هر کار کوي. اوس اسلام د دې څلورو واړو د حفاظت لپاره څه راوړي موږ ته؟ اول، په انسان باندې د خپل د ځان قتل او د بل بې ګناه انسان د قتل حراموالي سبب څه دی؟ دا د دې دپاره حرام دی چې د انسان ژوند وژغورل شي. دویم، په انسان باندې زنا، غیبت، تهمت، بهتان ولې حرام دی؟ دلیل دا دی چې د انسان عزت خوندي کیږي. دریمه خبره، په انسانانو شراب، نور نشهیي توکي او د خنزیر غوښه حرامه، مسواک او نظافت ولې د ایمان جز ګرځېدلی؟ ځکه چې د انسانانو د صحت حفاظت وشي. څلورم، په انسانانو غلا، سود خوړل، قمار وهل او اسراف ولې حرام دی؟ ځکه چې د انسان د مال حفاظت وشي. بیا یې د دې دپاره دنیوي او اخروي جزاګانې وټاکلې. بیا یې دا کارونه چې مونږ یاد کړل دا یې په کبیره ګناهو کې راوستل، او دا ټول د دې دپاره چې د انسان د ژوند، د انسان د عزت، د انسان د صحت او د انسان د مال حفاظت وشي. او بیا هم خپل شعار چې الحمدلله چې مسلمانان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.